حاج مولوي نور جلال جلالي صاحب سره د مسلکي او تخنیکی ټیم چې په هغې کې عمومي رئیس صاحبان او متخصص ډاکټر صاحبان د کابل نه سفر وکړو او دلته چې تورخم ساحه کې د عودت کنندگانو او مهاجرینو لپاره کم کیمپ جوړ شوی دی او هلته صحي خدمات ارائه کېږي د هغې نه کتنه وکړله جامع او هر اړخیزه کتنه وکړله او دی سره د خپل ټیمه مطمئن شو هلته چې کوم ضرورتونه او د هغې د اکمال د عهد سره دا دی اوس بیا واپس کېږو د خیر سره او هیوادوال مو چې راځي خپل وطن ته راځي د امن زانګو ته راځي او روغتیایي او صحي خدمات وقایوي خدمات ټول ورته دلته په اول قدم کې عرضه کېږي انشاءالله چې څومره امکانات دي هغه د دوی په خدمت کې دي دغه قسمه څه ټینشن او پریشاني به نه وي ورته الله دې په خیر راولي